یو شعر پکې زه مزاحي غونډه کې دی ښه دا ستا په غاړه دغه سوره میل دی ما راوړی پیسې مې په بازار کې ستا د پلاره مخکې دي دا ستا په غاړه دغه سوره میل دی ما راوړی پیسې مې په بازار کې ستا د پلاره مخکې دي د محبت په نامه دا مینان ولې وجنی محبت کړی څه د ګناه کار خو نه دی او چې ستا د پلار ټلیفون راغی په خندا شوم ورته چې ستا د پلار زړه کې مې وویل ضمیره څه بېګار خو نه دی او شعرونه پکې نور مخکې خو دا مې پکې رامخکې کوم چې څه بېګار خو نه دی او تا راته کړې په دې خپله خوله اظهار خو نه دی ما هم د مینې نه قربان کړی انکار خو نه دی او تاسې سوچ وکړه په دغه معاشره کې ګوره بل څوک زما په شانتې تا ته تابعدار خو نه دی تاسې سوچ وکړه په دغه معاشره کې ګوره بل څوک زما په شانتې تا ته تابعدار او رقیبه ما پسې د سره هم دانګلې دی اوس مینه ښه شی دی خو دا یو سړي کار خو نه دی رقیبه ما پسې د سره هم دانګلې دی اوس مینه ښه شی دی خو د هر یو سړي کار خو نه دی او لیونی ستا په سر مې ځان ته دشمن کړی رقیب ځان ته دشمن کړی رقیب کنی نو ماله یې وجلی ګولی پلار خو نه دی لیونی ستا په سر مې ځان ته دشمن کړی رقیب کنی نو ماله یې وجلی ګولی پلار خو نه دی او ته چې کویزدن شوې د قسمت فیصلو داسې کړمه کویزدن شوې فیصلو داسې کړمه غلی مې وجړل ما ویل چې هزار خو نه دی ما وویل چې هزار خو نه دی او د غرونو خلک یو تالی ته نه تندي ته ګوره تالی ته نه څه دال ساګ به پخوو لیونی ښار خو نه دی د غرونو خلک یو تالی ته نه تندي ته ګوره څه دال ساګ به پخوو لیونی ښار خو نه دی او چې کله غوښتنه ته زما د نوم کوې سوچ کوه چې زما د نوم کوې سوچ کوه هسې ماشوم دی او که نه زما ریبار خو نه دی د دې سړي په مخ کې دوه رنګونه ماته ښکاري د رنګ تور هم مزیدار هم د نوخار خو نه دی د دې سړي په مخ کې دوه رنګونه ماته ښکاري د رنګ تور هم مزیدار هم د نوخار خو نه دی او شعر دی پکې چې نوخار کې چې کوم دوه دغه بهیدلي دي یو سیندونه یو شان مونږ د یو بله خپو مونږ د یو بله خپو رضامندی له راتله مونږ د یو بله خپه رضامندی له راتله چاته یې وویل خنې ضمیر خان قار خو نه دی مننه مهرباني